بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. رفیلا میری متا سره د پنتون لخونه نن به تاسو ته د ګرافیک ډیزاین چې کوم دویم قانون چې عبارت له هایرارکی څخه دی دغه درس وړاندې کوم. دوستانو د هایرارکی درس مخکې کچرته تاسو د کنټرول ویډیو نه ویلیدلې نو ول لاړ شي هغه ویډیو وګورئ بیا راشي هایرارکی درس وګورئ ترڅو د ګرافیک ډیزاین په قوانینو باندې پورا پوه شئ. هایرارکی چې د عبارت ته ترتیب څخه دی یعنی کچرته زموږ ډیزاین سو ګوري اول دغه کس سترګې زموږ په ډیزاین په کومه حصہ باندې لګيږي دغه سترګو لګیدل ته چې د هایرارکی وای دغه کس چې د زموږ د ډیزاین په کتلو سره زموږ د ډیزاین هدف او یا موضوع پورا واخلي. فرق نه کوي چې تاسو بنر ډیزاین کوئ پوسټر ډیزاین کوئ مجله ډیزاین کوئ او یا ویب پاڼه ډیزاین کوئ نو هایرارکی چې د په نظر کې ونیسئ ترڅو تاسو ډیزاین چې د لیدونکو توجه ځان ته واړوي او دغه لیدونکو چې تاسو د ډیزاین موضوع او یا هدف چې دا پورا واخلي. دوستانو په هایرارکی کې بعض قوانین یا اصول دي چې دغه اصول په مراتبولو سره تاسو کولای شئ چې یو ښه هایرارکی په خپل ډیزاین کې منځته راولئ. چې دغه اصول قوانین چې د دوستانو ما تاسو ته درې دانی راغستي چې عبارت له سایز څخه ده رنگ څخه ده او موقعیت یا ترتیب څخه عبارت ده. اوس برا شو یو په یو تاسو ته زه تشریح کوم چې په سایز په رنگ او په موقعیت کې څنګه تاسو په ډیزاین کې هایرارکی منځته راولئ. د هایرارکی قوانین څخه یو قانون چې د سایز څخه عبارت ده دلته را یو مثال می تاسو ته راغسته کچرته تاسو په اول ځل لیدو سره دغه ډیزاین وګورئ دوستانو تاسو سترګې چې دي په دغه اولنې خط باندې لګيږي ولې لګيږي ځکه چې دغه اول خط چې د نسبت د دوه نور خطونو ته سایز چې د غټ دی نو په همدغه اساس باندې کچرته تاسو کوم شی ډیزاین کوئ کوم بینر ډیزاین کوئ پوسټر ډیزاین کوئ نو کچرته د ګرافیک ډیزاین د عناصرو څخه یو عنصر استفاده وکړئ او دغه سایز چې کوم دی غټ وي نو تاسو په دغه ډیزاین کې چې د هایرارکی منځته راځي. څنګه چې تاسو ته په تعریف کې مو ویل چې هایرارکی چې دوستانو تاسو د سترګلې چې تاسو په ډیزاین په کوم حساب باندې اول لګيږي دغه ته هایرارکی وایي. نو په همدغه اساس دغه مثال چې د زموږ سترګې چې دوستانو په اول ځل باندې په دغه اولنې خط باندې لګيږي چې دغه لګیدو ته هایرارکی وایي. دویم اصول یا قانون د هایرارکی چې د رنگ څخه عبارت دی دوستانو کچرته تاسو په خپل ډیزاین کې د رنگ څخه استفاده وکړئ او دغه ډیزاین چې تاسو د دې کنټراست پورته وي نو په نتیجه کې چې د هایرارکی منځته راځي. کله تاسو دغه ډیزاین ته دیر شنو په اول ځل باندې تاسو سترګې چې دوستانو په دغه لاین باندې لګيږي ځکه لګيږي دوستانو چې په دغه ډیزاین کې چې د یو کنټراست پورته دی دوستانو بل چې د دغه رنگ چې د نور خطونو په نسبت باندې رنگ فرق کوي. نو همدغه اساس چې د تاسو سترګې په همدغه خط باندې لګي چې دغه خط چې د یو ښه هایرارکی منځته راوسته. دریم اصول یا قانون د هایرارکی چې د عبارت له موقعیت څخه عبارت دی کچته تاسو په خپل ډیزاین کې د ګرافیک ډیزاین د عناصر څخه استفاده وکړئ او دغه عناصر چې د دې موقعیت ته تغییر ورکړي نو په حقیقت کې په دغه ځای یا موقعیت تغیرول سره تاسو په ډیزاین کې چې کوم د هایرارکی منځته راځي. کچرته تاسو دغه ډیزاین ته هم ډیر شي دوستانو دا ول د لیدو سره تاسو سترګې چې دوستانو په دغه خط باندې لګيږي ځکه چې دغه خط چې د ما موقعیت ته تغییر ورکړي د دې او د دې ترمنځ کوم فاصله ده دوستانو په دغه فاصله سره په دغه ډیزاین کې هایرارکی منځته راغلي. د دې درې وړ اصول سره دوستانو بعض نور موارد هم شته چې دغه په واسطه باندې هایرارکی منځته راځي. مثال کچرته تاسو خپل ډیزاین کې مثال د الاینمنت څخه استفاده کوئ نو د الاینمنت په استفاده کول سره هم هایرارکی منځته راځي. کچرته تاسو د ټیکسچر او سټایل څخه استفاده کوئ خپل په ډیزاین کې په هغه اساس باندې هایرارکی منځته راځي. هم چنان د ریپیټیشن څخه یا د تکرار څخه کچرته تاسو د ګرافیک ډیزاین یا عنصر څخه تاسو په تکرارا تر استفاده کوئ نو په هغه کې هم هایرارکی منځته راځي. هم چنان چې د پروکسیمیټي چې پاینده درسونه کې تاسو ته ان شاء الله هغه تشریح کوم د دې په کارول سره هم چنان تاسو په ډیزاین کې هایرارکی منځته راځي. د دې تعریفونو مثالونه په دوستانو بعض نور مثالونه تاسو ته مې راغستي راځو ګورو چې د په خپل ډیزاین کې د هایرارکی څخه په کوم باندې ترې استفاده کړي. اول چې د دوستانو سایز څخه عبارت دی چې تاسو ته مې په پورتنی سلایډ کې هم ویل چې چرته تاسو غواړئ په خپل ډیزاین کې د هایرارکی څخه استفاده وکړئ نو د ګرافیک ډیزاین چې کوم عناصر دي سایز په نظر کې ونیسئ نو یقینا چې تاسو په ډیزاین کې هایرارکی منځته راځي. دوستانو که چرته دغه ډیزاین ته تاسو ځیر شي دغه ډیزاین چې د ګرافیک ډیزاین چې کوم عنصر د شیپ څخه د شیپ څخه استفاده کړي په حقیقت کې دغه شیپ چې د دوستانو نسبت
د نور شیپونو نه غټ دی. نو په اول ځل کتلو سره زموږ سترګې چې دي په دغه شیپ باندې لګیږي ځکه چې د دې سایز پورته ده. دویم چې د دوستانو په دغه سایز باندې لګیږي، دریم دې باندې لګیږي، مثال څلورم دغه سي، پنځم دغه سي، پنځم شپږم په دغه شیپ باندې لګي چې دغه د سترګو لګیدو ترتیب ته څنګه چې تاسو ته مې په تعریف کې مو ویل دیتا هایرارکی وایي. دویم چې دغه مثال له دوستانو چې د ټیک څخه استفاده کړي چې په وزن کتلو سره په دغه ځای باندې تاسو سترګه لګي ځکه چې د دې ټیک سایز چې د نسبت دغه سایز ته پورته ده. نو که چېرته موږ ترتیبوار راشو، اول دلته زموږ سترګې لګيږي دوستانو، دویم دغه خط لولو او دریم چې دغه خط لولو. دریم مثال دغه د سایز په اساس باندې تاسو ته مې راغسته که چېرته تاسو دغه ډیزاین ته دیر شي دلته چې د هایرارکی څخه استفاده نه ده شوی. که چېرته تاسو دغه ډیزاین اول ځل باندې ګورئ دوستانو، تاسو سترګې په دواړو شیپونو باندې دلته لګيږي چې تقریبا د دې ډیزاین چې د هایرارکی چې د پورته نه ده یا صحیح ترې استفاده نه ده شوی. لکه په دغه مثال کې چې د هایرارکی څخه استفاده کړي دغه شیپ چې د هم چنان موقعیت ورته تغییر ورکړي او بل چې دغه شیپ وړه کړي چې دغه موقعیت تغییرولو سره کوچنی کولو سره یو هایرارکی منځته راغلی چې څنګه تاسو اول ځل باندې دغه ډیزاین ګورئ نو په حقیقت کې دغه ماهی ګورئ او بیا دغه کس ګورئ. دریم دغه مثال له دوستانو چې تاسو ته مې په پورتنی مثال کې هم ویلې دلته چې د هایرارکی څخه استفاده صحیح نه ده شوی، لیکن په دغه مثال چې د هایرارکی څخه استفاده شوی چې څنګه تاسو اول ځل باندې دغه ډیزاین ګورئ نو تاسو سترګې چې دي دوستانو په دغه کس باندې ول لګيږي او دویم چې په دغه شیپ باندې لګيږي. بیا راځو دوستانو بل مثالونو ته. که چېرته تاسو په خپل ډیزاین کې د انګل څخه استفاده وکړئ نو هم چنان د انګل په استفاده کولو سره تاسو په ډیزاینونو کې چې د هایرارکی منځته راځي. که چېرته تاسو دغه نارنج ته ځیر شئ دوستانو، دا نارنج چې د مختلف انګل څخه عکس اخیستل شوی یا مثال ډیزاین شوی نو په حقیقت کې چې د تاسو سترګې چې د اول ځل په دغه نارنج باندې لګيږي. دینه پس دغه مثال چې دلته هم د انګل څخه استفاده شوی. که چېرته تاسو دغه ډیزاین ته ځیر شئ، دغه ډیزاین چې د تقریبا فلټ ډیزاین دی چې دلته د هایرارکی څخه استفاده نه دی شوی، لیکن که چېرته تاسو راشئ دغه ډیزاین په دغه بڼه باندې وګورئ د هایرارکی څخه استفاده شوی راسن چې د تاسو سترګه چې په دغه میز باندې لګي دینه پس په دغه باندې لګي مثال بیا وړو شان باندې لګي چې په دغه ډیزاین کې هم چنان د انګل څخه دی استفاده کړئ. دریم مثال چې د دوستانو که چېرته تاسو دغه مثال ته وګورئ دلته د بوټ چې کوم اعلان دی په دغه بڼه باندې دی استفاده ترې کړی مختلف انګل څخه استفاده شوی. که چېرته په اول ځل باندې هم چنان تاسو دغه ډیزاین ته وګورئ نو یقینا چې تاسو سترګې په دغه بوټانو باندې لګيږي. دینه پس چې د دوستانو دغه مجلې ډیزاین دی نو یقینا تاسو په اول ځل لیدلو سره تاسو سترګې چې کوم دي د اوباما پاکس باندې دلته لګيږي. د دې ډیزاینر چې د دوستانو دلته هم د هایرارکی څخه استفاده کړي، یعنی دغه اوباما عکس چې د دوستانو دغه انتخابات ته ولاړ دي نو د فتن لیدونکو چې د دوستانو د عکس په کتلو سره د دې مجلې هدف او موضوع باندې پوهیږي چې دلته اوباما انتخابات ته ولاړ دي. دینه پس چې دغه مثال له دوستانو که چېرته تاسو دغه پوسټر یا د مجلې پوښته هم دیر شي نو یقینا چې تاسو سترګې په دغه عکس باندې لګيږي. دینه پس چې د دوستانو دلته راځو وګورئ تاسو په دغه ډیزاین کې هم جنان دی د کلر څخه استفاده کړي څنګه تاسو ته مې په هایرارکی قوانین څخه چې عبارت له کلر څخه تاسو ته مې چې تاسو په خپل ډیزاین کې د کلر څخه استفاده وکړئ نو یقینا تاسو په ډیزاین کې هایرارکی منځته راځي. نو که چېرته تاسو دغه دوه ډیزاینونه سره مقایسه کړئ دغه ډیزاین چې دلته د هایرارکی څخه استفاده نه ده شوی، لیکن په دغه ډیزاین کې چې د هایرارکی څخه استفاده شوی نو یقینا تاسو په اول ځل لیدلو سره تاسو سترګې په دغه رنگ باندې لګي. دینه پس چې د دوستانو دغه مثال دی که چېرته تاسو هم چنان دغه مثال ته ځیر شئ نو په اول ځل لیدلو سره تاسو سترګې په دغه شیپ باندې یا ډیزاین باندې لګيږي. د دې مثال نه پس راځو دغه مثال ته. که چېرته تاسو دغه مثال ته ځیر شئ دغه مثال چې د نسبت نور مثالونو ته فرق کوي. د دې مثال په اول ځل لیدلو سره تاسو سترګې چې د دوستانو په دغه پورتنۍ برخه باندې لګيږي. که چېرته تاسو ګورئ دغه پورتنۍ برخه چې دی دغه لاندنۍ برخه ټیک چې دی د څخه کوچنی دی، لیکن دلته د کنټراست څخه د هایرارکی لپاره ترې استفاده شوی. دې مثال نه پس راځو دغه مثال ته چې دلته د هایرارکی لپاره د لاین څخه ترې استفاده شوی. که چېرته تاسو دغه مثال ته وګورئ تاسو سترګې په اول ځل باندې په دغه ساحه باندې لګيږي چې دغه ساحې نه پس تاسو سترګې راسنځي دغه نقطې پورې. دې نقطې نه پس تاسو سترګې دغه طرف ته اړول کېږي. دې نه پس چې دوستانو
دغه مثال هم چې دی دغه مثال تم کو چرته تاسو زیر شي دلته هم د لاین څخه استفاده شوی لکه دغه مثال د چې تاسو وګورئ دلته لاین څخه استفاده نه دی شوی د دې هایرارکی چې دی ډیر لو دی لکه هم دغه مثال چې دی دلته د لاین څخه دی استفاده کړي که چرته تاسو دغه مثال د زیر شي یقینا چې دی تاسو سترګي په ول ځل باندې په دغه نقطه لګي چې دغه سي پورته دي تر دغه ساحه پورې دینه پس چې دغه مثال هم چنان چې د لاین څخه تر استفاده شوی چې دغه مثال ته هم په اول ځل لیدل سره ستاسو سترګې چې دی په دغه ساحو باندې لګيږي چې راسن ستاسو دغه لید یا د چې د هایرارکی په واسطه باندې دغه نقطې ته راوړل کیږي د دې مثال نه پس راځو دغه مثال د دوستانو کې چرته تاسو دغه مثال ته زیر شي دوستانو واقعا د هایرارکی څخه ډیر پورته تر استفاده شوی او دغه مثال چې د فیډکس کمپنی دی دوستانو فیډکس هغه کمپنی دی تاسو هم ولې شان د یو مملکت څخه بل مملکت ته دا پارسل کوي او په ټوله دنیا کې دغه فیډکس چې دی دغه کار کوي دا ول ځل لیدلو سره تاسو سترګې چې دوستانو په دغه ساحه کې لګيږي چې دا د دنیا نقشه ده دینه پس چې تاسو سترګې په دغه ساحه کې لګيږي که یو قاری څخه بل قاری څخه تکول شي مثال یو شی ته پارسل کې چې په اول د لیدلو سره یو کس پوهیږي چې د دې اعلان مفهوم یا موضوع څه شی دی د دې مثال نه پس راځو دغه مثال ته دوستانو کې چرته تاسو دغه مثال ته زیر شي د انفوګرافیک څخه هایرارکی لپاره ترې استفاده شوی د دې مثال په لیدلو سره هم چنان تاسو سترګې چې دی په اول ځل باندې په دغه ساحه کې لګيږي چې بیا دغه لاین په واسطه باندې تاسو سترګې اړول کېږي نورو ساحو ته دوستانو دا د گرافیک ډیزاین دویم قانون چې عبارت د هایرارکی څخه او تاسو ته مې وړاندې کړل د نور موضوعګانو لپاره دوستانو زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کې کاږئ تر بیا مو په خدای پاک سپارم خو وخت لري الله پامان